د مهربانه څښتن تعالی په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. راځو خپل درس پیلوو. لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع فیصد د تناسب په طریقه، چې موږ او تاسو د فیصد د تناسب په طریقه کې ولوستل چې که چېرته موږ او تاسو غواړو فیصد د تناسب له لارې لاسته راوړو، کولی شو بیا هم فیصدي د یو عدد لاسته راوړو. لکه څرنګه چې تناسب طریقه کې تاسو ته معلومه ده، همیشه دپاره څلور حدونه وي او د څلورو حدونو څخه یو حد نامعلوم وي او موږ او تاسو کولی شو د درې نورو حدونو په مرسته څلورم حد هم لاسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو تیر درس کې کومه ستونزه ونه لرئ، راځو خپله نوې موضوع ته چې زموږ او ستاسو نوې موضوع څلورم څپرکی دی، یعنې تیر دریم څپرکی چې نسبت، تناسب او فیصد و هغه خلاص شو. راځو څلورم څپرکي ته چې څلورم څپرکی د اندازه کولو واحدونه په میټریک سیستم کې دي، چې په میټریک سیستم کې کم کم د اندازه کولو واحدونه شتون لري، چې موږ او تاسو نن د هغې له جملې نه د اوږدوالي واحد وایي. زه تاسو ته څو پوښتنې وایم، د پوښتنو ځوابونه به راته کمنټ کې رااستوئ. لومړی پوښتنه: د اوږدوالي د مقیاس واحد په میټریک سیستم کې څه شی دی؟ دویم: د متر د اجزاو نومونه واخلئ او همدارنګه د متر د اضعافو نومونه واخلئ. نو راځو اوس د اوږدوالي په واحد باندې خبرې کوو، چې د اوږدوالي د مقیاس واحد څه شی ده. لکه څرنګه چې تاسو ته په تیرو ټولګیو کې مو هم د اوږدوالي د واحد په اړه خبرې کړې وې. د نړۍ ډېر هیوادونه د اوږدوالي د اندازه کولو لپاره د میټریک سیستم نه کار اخلي او د اوږدوالي د مقیاس واحد په میټریک سیستم کې موږ او تاسو وایو چې متر دی. چې ده هغه یې متر دی. نو موږ او تاسو متر په داسې ډول تعریفوو چې که چېرته موږ او تاسو ځمکه نصف النهار، البته د ځمکې کره نصف النهار یې اندازه کړو او هغې نصف النهار اندازه 40 میلیونه ده، نو د دې 40 میلیونه یوې حصې ته موږ او تاسو څه شي نوم ورکوو؟ د متر نوم ورکوو. نو موږ او تاسو وایي د ځمکې د کرې د نصف النهار 1/40 میلیون نیمې برخې ته چې وایي متر وایي. نو دلته لیکمه چې ځمکې نصف النهار څومره دی؟ 40 میلیونه دی. نو د دې 40 میلیونه نو د دې 40 میلیونو یوې حصې ته د چی شي نوم موږ او تاسو ورکوو؟ د متر. یعنې یوه حصه یې د متر په نامه یادیږي. نو اوس موږ او تاسو راځو د متر په اجزا او د متر په اضعاف باندې خبرې کوو، چې د متر اجزا او اضعاف څه شی دي. تاسو په تیرو ټولګیو کې هم د متر اجزا او اضعاف لوستي دي، خو د دې دپاره چې ستاسو دپاره بیا یو یادوري وشي، راځئ د متر اجزا او اضعاف باندې خبرې کوو. موږ او تاسو وایو چې د متر اجزا د اوږدوالي هغه واحدونه دي چې له متر څخه کوچني وي، او دا د متر د اجزاو په نامه یادیږي. لکه د مثال په ډول دلته موږ او تاسو واحدونه لیکو. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس دلته موږ او تاسو وینو، دلته د متر اجزا لیکلي دي، درته د هر یو اجزا مقدار مو هم لیکلی دی. یو متر مساوي د څو دیسي متر سره کیږي؟ مساوي د 10 دیسي متر سره کیږي. اوس راځو وایو چې دا یو دیسي متر مساوي د څو سانتي متر سره ده؟ وایو چې یو دیسي متر زموږ او ستاسو مساوي کیږي د 10 سانتي متر سره. اوس د سانتي متر په اړه خبرې کوو، چې یو سانتي متر مو مساوي کیږي د 10 میلی متر سره، او همدارنګه وایي چې یو متر څو میلی متر کیږي؟ یو متر زموږ او ستاسو مساوي کیږي د 1000 میلی متر سره. نو دا چې دی دا د متر اجزا دي. دلته تاسو ته په کتاب کې یو څو شکلونه درته درکړي دي. د لومړی شکل د یو مار شکل درته درکړی، چې دا د مار شکل تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. همدارنګه دویم شکل کې هم د ځمکې چینجي شکل دی، چې تقریبا 1 دیسي متر اوږدوالی لري. او په آخر کې البته دریم شکل د میږي یا د یو میږتون یو شکل دی، چې تقریبا 1 سانتي متر اوږدوالی لري. او په آخر کې هم یو شکل د یو ټکي دی، دا ټکی تقریبا څومره اوږدوالی لري؟ 1 میلی متر اوږدوالی لري. اوس راځو د متر اضعافو ته. د متر اضعاف د اوږدوالي هغه واحدونه دي چې له متر څخه لوی دي. دا واحدونه د متر د اضعافو په نامه یادیږي. نو دلته زه راځم، هر یو واحد تاسو ته د تختې په سر لیکم. نو اوس راځو د متر اضعاف باندې خبرې کوو، چې د متر اضعاف کې موږ او تاسو وایي 1 کیلومتر مساوي کیږي د 1000 متر سره، 1 هکتومتر مساوي کیږي د 100 متر سره، او همدارنګه 1 دیکامتر مساوي کیږي د 10 متر سره، او 1 کیلومتر مساوي ده د 10 هکتومتر سره، او 1 هکتومتر مو هم مساوي کیږي د 10 دیکامتر سره، چې دا د متر اضعاف دي. او بل په د متر په واحدونو کې موږ او تاسو وایي چې د متر اجزا او اضعاف هر یوې 10 واحده برابر، یعنی ډیریږي او یا هم کمیږي. راځو په دې
واحداتو کې موږ او تاسو مثالونه کاروو، مثالونه یې حلوو. مخکې د دې نه چې مثالونو ته راشو، دا خبره باید تاسو همیشه دپاره په یاد ولرئ. که چیرې موږ او تاسو غواړو لوی واحدونه کوچني واحدونو ته تبدیل کړو، نو په هغه صورت کې د ضرب له عملیې نه کار اخلو. خو که چیرته غواړو د کوچني واحدونه لویو واحدونو ته تبدیل کړو، نو د تقسیم له عملیې نه استفاده کوو. د مثال په ډول لومړی مثال دلته تاسو ته لیکمه. موږ او تاسو لرو چې 3 متره مساوي د څو سانتي متره سره کیږي. اوس د دې لپاره چې موږ او تاسو دا پیدا کړو، لکه څرنګه چې ویني د متر او سانتي متر ترمنځ اړیکه ده، او متر واحد لوی دی خو د سانتي متر واحد کوچنی واحد دی. نو دلته لکه څرنګه چې مخکې مې تاسو ته یادونه وکړه، د غټ واحد د لوی واحد نه کوچني واحد تبدیلولو دپاره کوم عملیه استفاده کوو؟ د ضرب له عملیې څخه استفاده کوو. اوس د دې دپاره چې موږ او تاسو پیدا کړو چې 3 متره څو سانتي متره کیږي، لومړی راځو لیکو چې د 1 متر څو سانتي متره کیږي. نو دلته لیکمه چې 1 متر مساوي ده د 100 سانتي متر سره. مساوي د څو سانتي متر سره کیږي؟ 100 سانتي متر سره. اوس راځو ګورو چې 3 متره د څو سانتي متر سره مساوي کیږي. د دې دپاره 3 متر یعنی 3 عدد ضربو د څو سره؟ د 100 سره، یعنی د 100 سره یې ضربو. نو دلته لیکمه چې 3 متره دا مساوي ده د 3 ضرب د 100 سانتي متر کوو. ضرب د څو سانتي متر؟ 100 سانتي متر. تر څو موږ او تاسو وکولی شو چې دا 3 متره وګورو مساوي د څو سانتي متر سره کیږي. اوس راځو دا دواړه ضربو. 3 ضرب د 0 حاصل یې څو کیږي؟ 3 نه، حاصل یې څو کیږي؟ 0. او 3 ضرب د 0 بیا هم حاصل یې مساوي د څو سره کیږي؟ حاصل یې مساوي کیږي د 0 سره. نو دلته لیکم 0. او 3 ضرب د 1 حاصل یې 1 کیږي؟ نه، حاصل یې 3 کیږي. نو دلته څو لیکم؟ 3. دا مساوي د څومره سانتي متر سره شو؟ مساوي د 300 سانتي متر سره. نو تاسو دلته ولیده چې د کوم عملیې نه موږ او تاسو استفاده وکړه؟ د ضرب له عملیې نه. نو دلته 100 موږ او تاسو د کوم ځای نه ولیکه؟ د سانتي متر. البته د دې قیمت له مخې نه چې 1 متر موږ او تاسو وویلو مساوي د 100 سانتي متر سره دی. نو د دې دپاره چې دا متر سانتي متر ته تبدیل کو، 3 عدد خپله لیکو، او دا متر چې سانتي متر ته تبدیلوو د سانتي متر قیمت یې لیکو چې 100 دی. نو 3 ضرب د 100 کوو چې حاصل یې مساوي کیږي د 300 سره. راځو بل مثال ته. اوس لرو 50 ملي متره مساوي د څو سانتي متر سره دی. نو لکه څرنګه چې دلته تاسو هم وینئ، ملي متر کوچنی واحد دی او سانتي متر یو غټ واحد دی. نو اوس د دې دپاره چې دا کوچنی واحد په غټ واحد باندې پیدا کړو، تبدیلي کړو، دلته موږ او تاسو کوم عملیه مخته وړو؟ د تقسیم عملیه. لومړی قدم کې راځو د ملي متر او د سانتي متر ترمنځ قیمت لیکو چې قیمت د دې څومره دی. نو 1 سانتي متر مساوي د څو ملي متر سره دی؟ 1 سانتي متر. دا مساوي کیږي د 10 ملي متر سره. نو دلته لیکمه 10 ملي متره. نو 1 سانتي متر مو قیمت ولیکو چې 10 ملي متره دی. اوس د دې دپاره چې موږ او تاسو 50 ملي متر سانتي متر ته تبدیل کو، کوچنی واحد غټ واحد ته تبدیل کو، نو دا تقسیمو. 50 عدد دلته لیکمه 50 ملي متره. دا مساوي ده د 50 عدد لیکو، او د دې دپاره چې ملي متر سانتي متر ته تبدیل شي علامه د تقسیم لیکو. او دلته اوس په کوم عدد باید تقسیم شي؟ د 10 په عدد، ځکه اړیکه د سانتي متر او ملي متر ترمنځ ده. نو د ملي متر قیمت دلته لیکو چې دا 10 ملي متره د 1 سانتي متر سره برابر دی. نو دلته تقسیم د 10 کوو چې دا مساوي کیږي. لکه څرنګه چې تاسو د تقسیم له عملیې سره بلدتیا لرئ، موږ تاسو ویلي وو کولی شو دا اختصار هم کړو یا مستقیم ووایو چې 50 تقسیم د 10، او یا که چیرته دا په کسري ډول باندې ولیکه 0 د 0 سره اختصاریدی شي. او یا که چیرته مستقیم وغواړو 50 تقسیم د 10 کړو، نو 50 تقسیم د 10 حاصل مساوي د څو سره کیږي؟ حاصل یې مساوي کیږي د 15 سره. نو موږ او تاسو وایو چې دا مساوي د څو سانتي متر سره شو؟ مساوي د 15 سانتي متر سره. نو موږ تاسو ولیدل چې 50 ملي متره مساوي د څو سانتي متر سره شو؟ مساوي د 15 سانتي متر سره شو. دا هم دویم مثال. اوس راځو د دې واحدونو د اجزا او اضعاف واحدونو ترمنځ اړیکې ګورو چې په څه ډول د عددونه په خپل منځ کې اړیکه لري. زه تاسو ته دا چارت لیکم.
ښه ګرانو زده کوونکو دا هم چارت دی چې دلته موږ او تاسو منځ کې متر چې اساسي واحد یعنی د تعیین شوی واحد دی د اوږدوالي دپاره لیکلی یم دی او د ښي طرف ته هم د متر ارزه او چپ طرف ته هم د متر اضعاف دي. نو موږ او تاسو متر، دیسیمتر، سانتي متر، ملي متر لیکلي او چپ طرف ته هم د ایکامتر، هکتومتر او کیلومتر دي. نو اوس موږ او تاسو وایو چې که چېرته کیلومتر نه هکتومتر ته تبدیلو ضرب د 10 به کوو. همدارنګه هکتو نه که د ایکامتر ته تبدیلیږي ضرب د 10. په همدې ترتیب د ایکامتر نه متر ته که چېرته یو واحد تبدیلوو ضرب د 10 ضرب د 10 عدد یې کوو. بیا هم که چېرته متر غواړو ضرب د دیسیمتر کړو یعنی دیسیمتر ته واحد تبدیل کړو نو ضرب د 10 یې کوو. په همدې ترتیب سره هر څومره چې ښي طرف ته عددونه واحدونه کوچني واحدونو ته راځو هر واحد څومره ضربوو ورسره 10 واحد ورسره ضربوو. په همدې ترتیب سره که اوس راځو د ښي طرف نه چپ طرف ته کوچني واحدونو نه د غټو واحدونو یا لوی واحدونو طرف ته راځو نو د مثال په ډول غواړو ملي متر سانتي متر ته تبدیل کړو نو تقسیم د 10 یې کوو. دلته هم که چېرته غواړو سانتي متر دیسي متر ته تبدیل کړو نو په هغه صورت کې که چیرې غواړو سانتي متر دیسي متر ته تبدیل کړو نو په هغه صورت کې بیا هم تقسیم د 10 کوو. که چیرته بیا غواړو دیسي متر متر ته تبدیل کړو بیا هم تقسیم د 10 کوو. بالاخره تر اخره پورې چې کیلومتر موږ او تاسو دلته اضعافو واحدونو کې ټاکلی که چیرته هکتومتر غواړو کیلومتر ته تبدیل کړو بیا هم تقسیم د 10 کوو چې دا هم د دې چارت دی. نو په دې هیله چې تاسو نننۍ موضوع باندې پوه شوي واوسئ او د دې دپاره چې دا درس لا ښه زده کړئ پوښتنې او فعالیتونه ستاسو کورنۍ دنده ده منظم ډول به حلوئ او ماته به کمنټ کې رااستوئ. د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځای نه کولی شئ کتاب PDF ترلاسه کړئ. د دې دپاره چې ویډیوګانې په پرله پسې توګه ترلاسه کړئ زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د لا بریاو په هیله.